كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. زما محترم ورونو د ایمان ډیر غم کول پکار دی، ځکه چې ایمان زمونږ او ستاسو سرمایه ده. ایمان زمونږ او ستاسو د دنیا او د آخرت د کامیابی ضامن دی، او ایمان زمونږ او ستاسو اصلي مطلوب دی. د ایمان شعبې بیانېدلې د دې لپاره چې موږ د خپل ایمان غم وکړو. نو د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه چې موږ او تاسو ټول ورته محتاج یو، هغه دا د زما عزتمندو چې طلب العلم من شعب الایمان طلب العلم. د ایمان په شعبو کې دا ده چې مؤمن باید د علم طلب وکړي. مؤمن باید جاهل نه وي، مؤمن باید خپل رب وپیژني، مؤمن باید د خپل رب احکام وپیژني، مؤمن باید دین اسلام وپیژني، مؤمن باید د دین اسلام احکام وپیژني، مؤمن باید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وپیژني، مؤمن باید د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حقوق وپیژني. دې ته مؤمن وایي. نو زما عزتمندو د علم طلب دا د ایمان په شعبو کې یوه ډیره مهمه شعبه ده. او علم څه ته وایي؟ معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة دينه والعمل به. د الله سبحانه وتعالى معرفت چې انسان خپل رب وپیژني، د هغه حقوق وپیژني، د هغه سره شریکان جوړ نه کړي، د هغه دین وپیژني، د هغه احکام وپیژني او په هغې باندې عمل وکړي. بس دا علم دی. او د علم ډیر فضایل دی، قرآن او حدیث د دې مسایلو نه ډک دی. بلکې علم چې دی دا خو رڼایي ده، او علم ټول ژوند دی. الله سبحانه وتعالى د علماو ډیر فضایل بیان کړي. فرمایي: انما یخشى الله من عباده العلماء. یقینا د الله په بندگانو کې د الله نه ویریدونکي انسانان علما دي. د دې آیت کریمه نه دا معلومیږي چې کوم یو عالم د رب نه ویریږي او د هغې د دین لحاظ نه کوي او د هغې د دین خدمت نه کوي، معلومیږي داسې چې د سره معلومات شته خو علم ورسره نشته. الله سبحانه وتعالى د موږ تاسو په علماو کې شمار کړي. همدارنګه الله سبحانه وتعالى فرمایي: شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى په دې آیت کریمه کې د علماو ډیر فضیلت بیان کړی، د هغوی د علم د وجې نه. نو د علماو فضیلت د علم فضیلت دی. او همدارنګه الله سبحانه وتعالى فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم ته: وعلمك ما لم تكن تعلم. الله سبحانه وتعالى پر رسول الله صلى الله عليه وسلم باندې انعام ذکر کوي چې ګوره تا ته علم در وښوده. او داسې آیتونه ډیر زیات دي، لکه وقل رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى دا فرمایي چې ته د خپل علم د زیاتوالي دعاګانې کوه، سوالونه کوه. نو الغرض علم طلب کول د ایمان په شعبو کې مهمه شعبه ده. او زما عزتمندو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: ان الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. الله سبحانه وتعالى دا علم داسې نه ختموي چې راوایخلي او د خلکو د سینونو یې راکش کوي استه ختم کړي، نه، بلکې علم به داسې ختمیږي چې علماء کرام به وفات کیږي. حتى اذا لم يبق احدا اتخذ الناس رؤوسا جهالا. تر دې چې یو عالم به پاتې نشي، صحیح علما به پاتې نشي،
نو خلق چې دي دا به جاهلان به د خلکو مشران شي او هغوی به فتواګانې ورکوي فافتوا بغیر علم هغوی به فتوا ورکوي بغیر د علم نه فضلوا واضلوا خپله به هم ګمراوي او نور انسانان به هم ګمراه کوي. الغرض د علم ډیر اهتمام پکار دی زما عزتمندو او ډیر فضیلت لري. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو بهترین حدیث د امام مسلم رحمه الله په خپل صحیح کې ذکر کړی او ډیر ښکلی حدیث دی، د دې یادول پکار دی. هغه دا دی رسول الله فرمایي علیه الصلاة والسلام چې من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا چا چې د مؤمن نه یو مصیبت د دنیا د مصیبتونو نه یو مصیبت یې ترنه لرې که مدد تعاون او مرسته او کومک یې وله وکړه نو نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة الله سبحانه وتعالى به د ده نه د قیامت د تکلیفونه لرې کي، د قیامت د مصایبو نه مصیبت به ترنه لرې کي. همدارنګه رسول الله فرمایي چې من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة چا چې په یو تنګدسته باندې یو قرضوړي سره لږ راحت ورته ورکه، لږ احسان ورسره وکه، انتظار ورته وکه، اساني ورسره وکړله، الله سبحانه وتعالى به د ده سره په دنیا او آخرت دواړو کې اساني وکړي. او همدارنګه رسول الله فرمایي من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة چا چې یو مسلمان باندې پرده واچوله نو الله سبحانه وتعالى به په دنیا او آخرت کې د بېعزتۍ نه وساتي، الله سبحانه وتعالى به په دنیا او آخرت کې د باندې پرده واچوي. او همدارنګه رسول الله فرمایي من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. دا د علم فضیلت دی زما عزتمندو. رسول الله فرمایي چې یو انسان د علم لپاره ووته نو الله سبحانه وتعالى به ورته د جنت لاره اسانه کړي. او همدارنګه فرمایي چې والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. الله سبحانه وتعالى د هغه بنده کومک کوي کم چې د خپل مؤمن ورور سره مرسته او مدد او کومک کوي. دا ډیر بهترین حدیث دی زما عزتمندو. نو الله سبحانه وتعالى دې وکړي چې موږ او تاسو د علم طالبان شو او زموږ او تاسو په زړه کې د علم جذبه شي او موږ او تاسو علم حاصل کړو ځکه چې زموږ او تاسو د زندګي ډیره مختصره ده او د زموږ او تاسو د ژوند یو مهم هدف دی چې خپل رب وپیژنو، د هغه دین وپیژنو، رسول الله وپیژنو، د هغې حقوق وپیژنو او خپله زندګي د اسلام مطابق ترسره کړو او په دې حالت کې موږ او تاسو ته مر راشي چې موږ او تاسو په دین اسلام باندې ثابت او په دین اسلام باندې پاتې اوسېږو. زما عزتمندو الله سبحانه وتعالى دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. الله سبحانه وتعالى دې زموږ او تاسو په زړونو کې د علم جذبه پیدا کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.